سلام ستړي مشه ماخستر ما په خیر په مرګرزوم د نن ورځو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. سیمه ایز چارواکي وایي کندهار کې به می چودنې و ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې به می چودنې 2 ماشومان وژلي دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصیر برګزي د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې چاودېدلی دی. د برګزي په وینا د چاودنې هدف معلوم نه دی، د بریم مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. او بل مهم خبر مدا چې طالبانو په شپږو ولایتونو کې 83 تنه زندانیان آزاد کړل. طالبان وایي نن په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې 83 تنه زندانیان آزاد کړي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي آزاد شویو کسانو ته جامې او 15 زره افغانۍ ورکړل شوي او خپلو کورنیو ته لیږدول شوي. طالبان وایي تر اوسه یې له بېلابېلو زندانونو 420 افغان سرتیري آزاد کړي دي. بل لور ته د افغانستان د ملي امن شورا ویلي چې نن په یو شمېر نور طالب زندانیان هم آزاد کړي. حکومت تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان آزاد کړي دي. افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 14525 ته ورسید. د افغانستان امنیه روغتیا وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس باندې 850 مثبت پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دغه هیواد کې روغتونونه په ډاکېدو دي او د وایروس د خپرېدا هم ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله وایي د اورکم یا اوربند په صورت کې طالبانو سره مذاکرات پیلوو. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وایي مرکچي پلوی خبرو ته چمتو دی، خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکم یا اوربند فضا حاکموي. د دغه شورا مشر عبدالله نن کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په افغانستان کې جګړه د اختر نه مخکې مودې په تناسب کمه شوې او د موقع د سولې د خبرو پیل لپاره ګټوره وبلله. ښاغلي عبدالله وویل ډېر ژر به د پخلاینې شورا اداري جوړښت هم بشپړ شي چې ورسره به د په باور د سولې پیل شوي هڅې نورې هم ګړندۍ او همغږې شي. دا هم یو سپورټي خبر. محمد نبي د انګلستان څګنۍ کینټ لیګ کې نه لوبېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبډر غړی محمد نبي سږکال د انګلستان په کینټ لیګ کې نه لوبېږي. نوموړي د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله له دغه لیګ سره د څګنیو لوبو تړون لغوه کړی دی. محمد نبي تېر کال په دغه لیګ کې 9 لوبې کړې وې چې په 140 منډو او 8 وکټو ښه ځلېدلی دی. د کینټ لیګ مشر پاول ډاونټون ویلي لیګ ته د نبي د ورتګ په اړه لیوالتیا زیاته وه، خو دا تایید کړی دی چې د کرونا له کبله د لوبو مهالویش ګډوډ شوی او نبي سږکال د لیګ کې نشي لوبېدلی. او وروستی مهم خبر مو دا چې د مسافر پر مخ د یوې ورځې لپاره تورخم دروازه پرانیستل شوه. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې افغان مسافرو په افغانستان کې د پاکستان بند پاتې وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. لیدونکو له متیامو مننه. تر بیا ښې چارې.